السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. دوستانو نن یو داسې خوندور اپلیکیشن درسره شریکوم چې هغه به انشاءالله تاسو تر اوسه پورې هم نه یې استعمال کړی، نو که مو استعمال کړی وي هم به ښکلي او زبردست تصویران پکښې جوړوئ، هم به پر خاندئ. نو دوستانو ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی. نو تاسو یو ځل خامخا انسټال کړئ چې تاسو هر رقم تصویران غواړئ په هغه کې جوړوای شئ. بیکګراوند یې چینج کوئ، د ځان سپین ږیري جوړوئ، ځوان جوړوئ، هر رقم تصویر چې غواړئ په هغه اپلیکیشن کې جوړېږي. ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی. د تصویرانو دپاره ډېر نن سبا ډېر ملګري تصویران اخلي، د ټیک ټاک دپاره ویډیوګانې جوړوي، د سټوریانو دپاره ویډیوګانې جوړوي، غواړي چې ښکلي تصویران جوړ کړي. نو تاسو دغه یو اپلیکیشن استعمال کړئ، بیا چې تاسو په هر ډیزاین کې تصویر جوړول غواړئ پکښې جوړېږي. نو ډېره په اسانۍ سره هم جوړېږي. نو دوستانو دا کوم اپلیکیشن دی، دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ د دغه په ټایټل باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به ډسکریپشن خلاص هلته به لیکلي د اپلیکیشن لینک، نو هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو به پلی سټور ته بوځي، دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو نو وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګورئ دوستانو دغه پیکس اپ اپلیکیشن دی، دا به تاسو څنګه کړئ، دا به ډاونلوډ کړئ. ښه پیس اپ اپلیکیشن نو چې اوله پلا تاسو دغه خلاص کړو او د دغه شکل دغه رقم راځي. اوس به تاسو راسئ دوستانو دلته ګیلري باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ګیلري باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ته مکمله ستاسو ګیلري خلاص شي. بیا به تاسو راسئ یو تصویر به انتخاب کړئ، ورته زه راځم یو تصویر ورته انتخابوم، زه راځم دغه تصویر اخلم. اوس ګورئ دوستانو د نیټ څخه کار اخلي، نو چې کله تاسو دغه کلاو کړو تصویر مو پکښې واچولو، دغه شکل دغه رقم راځي. اوس دلته ښکته وګورئ دوستانو بلکل په دې کې بیخي ډېر دغه شته، سایزونه شته، بیکګراونډونه کیسې شته. نو ګورئ دوستانو زه به د اول کلیک کوم. دا زموږ څنګه کوي په دې کې لا دونه سیسټم نشته. دا بېرته اپلای کړئ، دلته به راسئ سایز ته. سایز ګورئ دوستانو دلته وایي تاسو غواړئ چې خپل مخ پنډ کړئ، نری کړئ، هر رقم چې کړئ. نو زه نه غواړم بیا به ډېر پر خاندئ، خو ځه خیر زه پنډ مخ لګوم. اوسې ګورئ دوستانو دلته چې دا لیکه ورسېږي، اوس ګورئ هغه زما مخ چې ډېر پنډ شو، نو زه راځم د اپلای کلیک کوم. نو هغه زما نه شو خوښ، بیا به راسئ ګورئ دا خندا ده، تاسو غواړئ چې په خپل تصویر باندې خندا ودروئ، دلته خندا پر درېږي دوستانو. نو ګورئ تاسو په خپل تصویر باندې خندلی شئ. دلته بیا تاسو خپل تصویر ته ګورئ دوستانو ویښتان چینج کوای شئ. نو زه راځم دلته دغه ویښتان ورته چینج کوم. ګورئ دوستانو اوس څومره ښایسته او په زړه پورې ویښتان شوله، حالانکې د سړي سر هم نه په خلاصېږي. دا سر دیسي دی که سم دی که خراب دی. ګورئ دوستانو په دې کې تاسو نور هم خلاصولی شئ. نو زه بېرته راځم، دې منځ تاسو ته لږ لږ معناوې در کوم، تاسو په خپله بیا تصویر پکښې جوړوئ. دلته بیا ږیره لګېږي، تاسو ګورئ دوستانو نور باندې دغه یو کار کوي. ګورئ دوستانو دلته ږیره لګېږي، مې وایي ته به چې دا ږیره راسي بیا به ته دی معلومېږي. دلته چې راغلی دوستانو دلته ګوره د مخ پر مخ باندې مطلب دانې راخېژي، چې ستا مخ باندې دانې راوخېژي بیا به ته دا رقم ښکاري. ښه د اپلای به کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو دلته د سر ویښتان چینج کوي، په رنګارنګ یې اړوي. دا ګورئ د مخ دغه چې دی هغه سره کار لري. دلته چې هر رقم ګورئ دلته ډېر ښکلي دغه پکښې جوړېږي. دا ګورئ دوستانو اوس ګورئ چې زما تصویر دا رقم شو، که زه دغه زاړه د ور ولګوم سپین ږیري د بیا وایي څو کاله در مخه ته دا رقم. نو ځه خیر هغه ستاسو کار دی، هغه بیا تاسو پخپله ور ولګوئ. دلته ګورئ دوستانو دغه مخ چې دغه دوه مخ چې پکښې درېږي. نو ګورئ چې تاسو پر هر تصویر کلیک وکړئ، زه راځم دا تصویر انتخابوم، بیا تاسو مخ چې دی هغه به مطلب تاسو مخ بدلوي، د بل چا مخ ولګوي. نو یوه دغه طریقه وه، په دې کې تاسو بله کوم مخان هم لګولی شئ. بیا زه په دې اپلای کلیک کوم، نو دلته چشمک لګولی شئ. دا ګورئ دوستانو د چشمکو والا وي، لږ انتظار ورته کوئ، زه خیر چشمک نه مني، نو زه دا بېرته کلوز کوم. دلته وایي ستاسو مخ ته رنګ ورکوي، دا وینې دا رنګونه جوړوي، زه دا بیا تاسو ګورئ ورکوئ. دوستانو دلته بیا تاسو د خپل تصویر په خپله باندې څنګه کوای شئ. ګورئ دوستانو پر هره خوا چې وړئ پر هغه خوا وړه کېږي د ګوتې په ذریعه سره. دا ګوره ما ګوته پرته ایښې ده،
نو په خپله دا تصویر څنګه کې جوړي. نو زه به دا کلوز کلیک کوم. که بیا چیرې تاسو غواړئ خپل تصویر زوم کړئ نو بیا به دا مابینز اپشن باندې کلیک کوئ. دا ګورئ دلته بیا تصویر زوم کولی شئ. بیا مینو دوستانو نو دلته بیا تاسو تصویر داسې ګرځولی شئ. نو زه دا کلوز کوم. دلته ګورئ دوستانو رنګونه دي، هر کوم رنګ چې تاسو غواړئ ولګوئ هغه رنګ بدلېږي. دلته ګورئ دوستانو د تصویر رنګ چې دی هغه بدلېږي بلکل. نو د اپلای کلیک وکړو نو دلته هم تاسو رنګونه لګولی شئ. دلته اوس تاسو ته ګیلریز وایي، دلته فوټو یعنې دلته لیکلي بیکګراوند. نو تاسو کولی شئ چې بیکګراوند ور بدل کړئ. اوس زه راځم یو بیکګراوند دې ته انتخابوم. ګورئ څومره ښایسته یې دا بیکګراوند بدل کړو. ډېر زما خو ډېر ښایسته، ما ته ډېر زیات خوند راکړو. لکه زه راځم اوس خپل شاته دغه دیوال دروم، ته ګوره د سړي سر نه په خلاصېږي. نو دلته هر کوم بیکګراوند چې تاسو غواړئ ولګوئ هغه لګېږي. بیا په دغه اپلای کلیک کوئ. ګورئ دوستانو دا کښته اپشن دی اپلای، نو دا به لګېږي. نو ګورئ دلته تاسو د تصویر مطلب شاوخوا ساحه چې د هغه ورته روای شئ، سپینوای شئ، په رنګو رنګو کې راوستی شئ. نو زه دا کلوز کوم. بیا ستاسو کار دی، هر کوم چې لګوئ ګوره د بیکګراوند دا بدلوي. دا وینئ مطلب هغه بیکګراوند چې دی هغه ډېر زیات داسې خړ کړي لکه خاص د DSLR کیمرا کې تصویر واخلئ. نو په هر رقم چې تاسو غواړئ هغه رقم یې درولی شئ. ښه نو زه دا کلوز کوم. نو ډېر ښکلي او په زړه پورې اپشنونه چې بیا پکښې دلته تاسو خپل ځان ته هر رقم مطلب دغه لګولی شئ. خپل تصویر ته ګورئ ښایسته ښایسته دغه پکښې دي. نو ما ته یې ډېر زیات خوند راکړو. اوس به داسې وکړو څنګه بیا چې دا مو تصویر مو جوړ کړي. ګوره په دا سر کې سیو لیکلی دی، به دا سیو چې کلیک وکړئ نو دا تصویر به زموږ سره په ګیلري کې سیو شي. نو دوستانو په دې تاسو د خپل ملګري دغه هم کولی شئ، تصویران هم رنګارنګه جوړولی شئ. ګورئ دلته رنګارنګه چې دي ډیزاینونه پکښې دي، تاسو هر رنګ چې غواړئ هغه جوړولی شئ. که غواړئ سره ور واخلئ هغه پکښې دی، که غواړئ چمک ولګوئ د چمک والا پکښې دي. نو ګورئ دوه تصویره شوله، یو چمک والا دی او بې چمکو دي. دا به داسې ښکاري. ګورئ په دغه ګو پرو به کلیک وکړئ. نو دوستانو وایي دا نشي کولی چې خلاص کړي، دا ځکه په پیسو دي، دا اوس بند دي. نو ما ته خو ډېر زیات خوند راکړو، خدای دې وکړي تاسو ته هم خوند درکړي. نو اوس ما سره هغه تصویر چې دی په ګیلري کې سیو شوی دی، دغه اپلیکیشن دی دا د هغه خلکو دپاره ډېره زیاته فایده کوي چې دی تصویران جوړوي. نو ډېر ښکلي او په زړه پورې تصویران پکښې جوړېږي. ځان ته ږیره لګولی شئ، چشمې لګولی شئ، خپل مخ پنډولی شئ، د ځانه سپین ږیري جوړولی شئ. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې وي. ویډیو زیات لږ اوږده شوله چې ویډیو اوږده نه شي، بیا له ملګرو سره هم نه خلاصېږي، ډېر میسېجان کوي. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوې وي. نو ملګرو چینل سره سبسکرایب کړئ، ما ته اجازت راکړئ. در بلې ویډیو پورې د خپل ژوند ډېر زیات خیال ساتئ. وسلام.